ورحمت الله وبرکاتو. ډېر خلک پوښتنه کوي چې د دې وچې میوې صادرات به موږ څنګه کوو هندوستان ته یا نورو هیوادو خارجي هیوادو ته. خو د هندوستان معلومات په وکم دغه ډېر کېږي. خلک د انځر څخه ډېر له زابل اشکه او له کندهار اشکه صادر سو هغه ته هندوستان ته. دا ورور به یو لنډ معلومات راکړي. وروره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خیرات دي. دغه انځر چې د انځر کوم 15 شپږ کومه کټګوري راځي چې اوس فعلا د وشمه تجاران مقصد هم د ځکه لارې هستي هم د بخل لارې هستي هم د فلایټو یا مقصد هوایي لارې هستي. پر هوایي لار باندې 1 کیلو 1.8 سنت راځي او د ځمکني لارې بیا 15 الا 10 سنت راځي. یعنی $1 او 80 سنت بای ایر خرچه پر راځي په کیلوګرام باندې او 15 سنت بای سی راځي. یعنی د وبو په شپ لاري خو د وبو شپ شل ورځي تر 1.5 ورځې پورې وخت نسی او ایر کارګو خو ته یو ورځ یو نیم ورځ نسی. کور ودان تاسو کوم کولای شئ تاسو کوم کولای شئ خلکو ته شماره خلک انت یا خارج ته شي اصلي نو بیا یو کارت راکا دا وګوري وروره بیا په ماته نوې نمبر راولېږه په خپل پسې ګرځي کا بس کور ودان